Assalamualaikum and welcome to Pashto English Studio. نن بچی د مونږه د اکټیو وایس او پیسیو وایس په باره کې خبرې کوو چې کله مونږ سره په اکټیو سنټنسز کې ډبل آبجیکټي ډایرکټ او انډایرکټ آبجیکټ مونږ سره په اکټیو سنټنسز کې نو دا به مونږه پیسیو سنټنسز ته څنګه چینج کوو. مثلا یو اگزامپل راواخلو چې I bought Ali a gift. نو په دې سنټنس کې که زه اوس ګفت نه سبجیکټ جوړ کړم a gift was bought Ali by me دا سنټنس موږ سره واضحه انکریکټ ښکاري. نو رول د دې دپاره دا دی چې کله موږ سره په سنټنس کې ډبل آبجیکټ هغه آبجیکټ چې د ورب نه ډایرکټ وروسته راغلی دا آبجیکټ به موږ راخلو او د پیسیو سنټنس سبجیکټ به ترې جوړو. نو په دې کیس کې د علي چې دی د ورب نه وروسته ډایرکټ راغلی باټ نه وروسته ډایرکټ راغلی نو دغه زه به راواخلم د آبجیکټ او زه به ترې سبجیکټ جوړ کړم او داسې به ووایم چې علي واز باټ ا ګفت بای می.